تیارو کې نور وختونه مه تېروئ تر څو به دا سختې په زړه تېروئ موږ له یو نوي سوچ او نوې زندګي پکار ده عدنان خاني پکار ده عدنان خاني پکار ده عدنان خاني چې څومره د عام انتخاباتو ورځ رانږدې کیږي د ملک نورو برخو په شان د کارتلنګ سیاسي ګرمي هم سیوا کیږي د حلقه پی کې 9 آزاد امیدوار عدنان دلاور خان یو ځل بیا د خپل سیاسي طاقت داسې مظاهره کړې چې مخالفین ورته حیران پاتې شوي جلسې ته خپله وینا کې عدنان دلاور خان نه صرف مخالف سیاسي امیدوارانو باندې سختې نیوکې وکړې بلکې د خپلې کامیابۍ دعوې یې هم وکړې دا غلط خلک دي موږ به ولې خبرې کوې وایي دا منافق دي زه ورته بیا وایم چې راشئ که ننګرهار یې پیر یې پکې راغله وغورځوئ درې ګاډي ته چې تاسو خلاف ورزي نه کړې تاسو د دې علاقې د خلکو د مظلومانو د یتیمانانو پیسې والي نو نم دې والي عدنان د قوم په خدمت ښه پوهېږي زما ملګرو په سیاست پوهېږي ستاسو په خوښه ورله ستاسو مشري پکار ده عدنان خاني د پی کې 49 آزاد امیدوار وایي چې په 15 جولای به هغه ټول سیاسي خلک نست و نابود شي کوم چې تیر وخت کې د خلکو په اوټ پاس شوي وو خو بیا یې 15 کاله د چا د خیر ښېګړې لپاره هیڅ هم نه دي کړی دا یې ذات ته ویلا پوره ته ورکوله چې تاسو او تاسو دا ټول کائنات پیدا کړی دی د هغه په مدد او ستاسو د ټول وروڼو د مسلمانانو د روح په مدد چې د غرمې 12 بجې کېږي 12 بجې په 25 جولای نو دا خلک په نستو نابود شوي انشاءالله تعالی د پی کې 49 خلکې نه خو د هرې سیاسي پارټۍ امیدواران ولاړ دي ولې څنګه هرکلی چې عدنان دلاور خان ته په جلسو کې اولس طرف نه کېږي تر اوسه پورې خو داسې ښکاري چې دې حلقه کې به د دغه آزاد امیدوار د غټو پارټو امیدوارانو سره سخته مقابله وي خالد اقبال مشرق ټي وي کارتلنګ